بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند محترم، امید لرم چې په دې ذیقعد میاشت کې به تاسو په ذکر، فکر او عبادتونو کې مشغول یئ. ذیقعد دا د حج میاشتو کې راځي، ورپسې ذوالحجه میاشت ده. زما عزتمندو، په دې میاشتو کې د الله جل شانه عبادت کول ډیر لوی اجر او ثواب لري. نو زما عزتمندو، دا نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه بیانوم، د اختر نه مخکې تاسو دا خاص وظیفه وکئ. انشاءالله تعالی د دې دومره ډیر زیات فواید دي چې تاسو به ورته حیرانه پاتې شئ. دا نننۍ وظیفه زمونږ هغه وروڼو او خویندو دپاره ده چې کوم ډیر سخت تکالیفو کې راګیر دي او ناامیدي د هغوی مقدر جوړه شوې ده، او دوی دا ګڼي چې زمونږ د دې پریشانۍ هیڅ حل نشته. نو زما عزتمندو، دا خبره تاسو یاد ساتئ چې د پریشانو راوستونکي د الله جل شانه ذات دی، او هم د دغه پریشانو لرکوونکي هم د الله جل شانه ذات دی. نو دې دا وایي چې زما دا مایوسي د الله جل شانه ختم کی، زما دا پریشانۍ دې ختم شي. نو زما عزتمند، هم د دې دپاره زه تاسو ته دوه وظیفې بیانوم. یوه مختصره وظیفه ده د هغه چا دپاره چې د هغوی حاجت او پریشانی وړه وي. نو مختصره وظیفه د مختصرې پریشانۍ دپاره، او بله لویه وظیفه ده کله هم د ستاسو څه پریشانی، غم، مصیبت او تکلیف په تاسو باندې راغی، ستاسو یو حاجت را پیښ شو، د لوی نه لوی حاجت وي، د غټ نه غټ حاجت وي، نو د هغې د حل کولو دپاره تاسو دا لویه وظیفه کولی شئ. خو دا خبره یاد ساتئ، که دا مختصره وظیفه ده او که لویه وظیفه ده، په دواړو باندې کار کیږي. دواړو کې الله جل شانه ډیر لوی طاقت کېښودلی دی. زما عزتمندو، دا نن وظیفه ډیره لاجوابه د کمالاتو نه ډکه وظیفه ده. د ستاسو په ژوند کې څه قسمه حاجات وي، ناممکنه حاجات وي، او داسې حاجات چې د هغې پوره کېدو نه تاسو ناامیده شوي یئ. نو زما عزتمندو، ناامیدي نه ده پکار، ځکه چې الله رب العزت ته هیڅ کار هم ناممکنه نه دی. الله رب العزت کن فیکون ذات دی. تاسو دا وظیفه پوره توجه او دیان سره وکئ. انشاءالله تعالی تاسو به حیرانه پاتې شئ چې زما دا حاجت څنګه الله جل شانه پوره کو. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا وظیفه او دا عمل به تاسو صرف د ماسخوتن مونځ نه پس کوئ. او بل دا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ چې یو عمل تاسو کوئ نو پوره استقامت سره یې کوئ. استقامت سره یو عمل کول پکار دی چې څه ټایم تاسو دې وظیفې ته مقرر کو، نو هم په دغه ټایم کې به روزانه تاسو دا وظیفه او دا عمل کوئ. لکه مثال په طور باندې نن ماسخوتن مونځ نه پس تاسو 9 بجې دا وظیفه او دا عمل وکړو، نو سبا له بیا 9 بجو ټایم کې د ماسخوتن مونځ نه پس هم په دغه ټایم کې به تاسو دا وظیفه 12 ورځو پورې روزانه جاری ساتئ. نو زما عزتمندو، په دې کې به تاسو مستقل مزاجي خامخا کوئ. دا نه چې یو ورځ تاسو دا وظیفه وکړه، بیا منځ کې یو ورځ چھوټي وکړئ، یا 2 ورځې تاسو وظیفه وکړه، یا 3 ورځې یا 15 ورځې، او بیا ورکې تاسو چھوټي وکړه. نه زما عزتمندو، 12 ورځې مکمل پرله پسې په مخه باندې د هر ماسخوتن مونځ نه پس به تاسو دا عمل جاری ساتئ. اوس زما عزتمندو، یو سړی دی، نارینه ده یا زنانه ده، هغوی په یو ځای باندې 20 رکعاته نفل وکړه، یا 40 رکعاته نفل وکړه، یا 100 رکعاته نفل وکړه، او بله ورځ باندې د سره اډو نفل کوي نه. یا یو کس دی یا یو کسه ده، په یو ورځ باندې د قرآن مجید 10 پارې تلاوت یې وکړو، او په دویمه ورځ باندې او ورپسې بیا اډو د قرآن مجید تلاوت نه کوي. یا زمونږ هغه جذباتي وروڼه او خویندې چې په رمضان کریم کې 10 ختمونه او 15 ختمونه وکړي، او ټول کال تیر شي او بیا قرآن مجید لاسو کې روان نخلی. نو زما عزتمندو، تاسو لږ عمل کوئ، مګر په هغې کې استقامت کوئ. د استقامت مطلب دا دی چې لږ کوئ خو په مخه او روزانه یې کوئ. انشاءالله تعالی الله جل شانه په دغه کې ډېر لوی خیر او برکت اچوي. به هر حال زما عزتمندو، کله چې تاسو د ماسخوتن مونځ وکړو،
نو د ماسخوتن مونځ کولو نه بعد به تاسو چې کله وتر واجب مو وکړه نو بیا به پاسئ او 2 رکعاته نفل صلات حاجت نفل نیت په تاسو وتړئ. نیت مې وکړو د زړه خلاصه 2 رکعاته نفل صلات حاجت مونځ ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفی په طرف کو الله اکبر پوره توجه او دھیان سره صحیح طریقې سره به تاسو 2 رکعاته نفل صلات حاجت وکړئ. کله چې مزما عزتمند 2 رکعاته نفل صلات حاجت وکړه نو بیا زه تاسو ته چې کم الفاظ مبارکه زه تاسو ته خیمه دا به 111 مرتبه 111 پیرې به تاسو دا ولولئ. خدا خبره تاسو یاد ساتئ چې دی وظیفې کولو سره سره د ستاسو څه مسله ده ستاسو څه مقصد دی هغه به تاسو په خپل ذهن کې په خپل زړه کې به حاضر ساتئ حاضر دماغی سره به تاسو دا وظیفه کوئ. د ستاسو چې کوم مقصد دی کوم مراد دی کوم حاجت دی هغه به تاسو خپل مخې ته کېږدئ پوره یقین سره چې الله جل شانه به خامخا ماته دا څیز راکوي ځکه چې زما عزتمند الله جل شانه د پوره کائنات خالق او مالک ذات دی د پوره کائنات رب دی نو چې دغه الله تعالی د ځمکې اسمانونو خالق او مالک او بادشاه دی نو داغه فضل داغه رحم به هم ډیر زیات وي. به هر حال زما عزتمند اوس راځم اولنۍ وظیفې طرف ته کچر زما چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ سلیکټ آلی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو اولنۍ وظیفه دا مختصره وظیفه ده دغه حاجتونو دپاره چې هغه واړه او مختصر حاجتونه وي وړې پریشانۍ مشکلات وي د هغې دپاره تاسو دا مختصر وظیفه کولی شئ. ترتیب او طریقې کار د دې دا دی چې کله د ماسخوتن مونځ تاسو وکړو نو بیا به 2 رکعاته نفل صلات حاجت به تاسو وکړئ. د دې نه پس به بیا 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ولولئ یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به بیا زما عزتمندو 11 د پاسه 100 پیر یعنی 111 مرتبه تاسو به یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع دا به ولولئ او په آخره کې به 21 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د الله جل شانه نه په منت او زارۍ سره په عاجزۍ سره د خپلو حاجتونو د حل کېدلو دپاره د خپلو مقاصدو پوره کېدلو دپاره به دعاګانې او وړې سوالونه به وکئ. انشاءالله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو ته درکوي. دا شوا د ړومبۍ ورځې وظیفه یعنی دا وظیفه صرف د یوې ورځې وظیفه ده صرف یو ورځ به تاسو دا عمل کوئ. دغه رنګې زما عزتمندو که چېرې ستاسو دغه حاجت غټ وي ستاسو مقصد او خواهش غټ وي ستاسو مصیبت او مشکل او پریشانی غټه وي نو د هغې دپاره به تاسو بیا لویه وظیفه کوئ. د هغې ترتیب او طریقې کار دا دی چې کله تاسو د ماسخوتن لمونځ وکړو نو 2 رکعاته نفل صلات حاجت په تاسو وکئ. کله چې مو نفل وکړو نو بیا به 3 پیرې درود شریف ولولئ. د درود شریف لوستلو نه بس به 1200 پیرې 1200 مرتبه 1200 پیرې به یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع دا به ولولئ. په آخره کې و بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ. دې ترتیب سره به زما عزتمندو دا عمل تاسو 12 ورځو پورې جاري وساتئ. یعنی هر ماسخوتن به تاسو روزانه د ماسخوتن لمونځ نه پس 1200 پیرې دا کلمات مبارکه لولئ. انشاءالله تعالی دې سره به الله جل شانه د ستاسو تمام ناممکنه حاجتونه پوره کړي. ناممکنه مقاصد او مرادونه دا به الله جل شانه د ستاسو پوره کړي. لہذا زما عزتمندو ډېر مجربې وظیفې دي بهترینې وظیفې دي چې کم یو هم تاسو ته اسانه وي نو کولی شئ. انشاءالله تعالی فواید او ثمرات به تاسو ته ضرور ملاویږي. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي د لوی الله په امان.